په اسیا جام کې د پاکستان او هند ترمنځ د بیګانۍ سیالۍ وروسته د لاس نه ورکولو پر سر ناندرۍ رامنځته شوي دي. د پاکستان مشر روزونکي مایک هیسن او لوبډل مشر سلمان علي اغا ویلي چې د لوبې تر ختمېدو وروسته د مصافحې لپاره چمتو وو، خو د هند لوبډلې لوبغاړو له دې دودیز عمل ډډه وکړه. مایک هیسن بیا په خبري غونډه کې ویلي چې دوی د لوبې له پای وروسته د لاس ورکولو لپاره ولاړ ول، خو هندي لوبغاړي نیغ د ډریسینګ روم پر لور ولاړل. دا د لوبې د ختمېدو یوه ناخوښه بڼه وه. په ورته وخت کې د هند لوبډل مشر سوریا کومار یادو د دغه پریکړې دفاع وکړه او ویل چې دا کار د هند د کرکټ بورډ یا بي سی سی آی او حکومت له پالیسۍ سره سم ترسره شوی دی. هغه زیاته کړه، موږ غوښتل د پهلګام د برید قربانیانو د یاد ساتلو لپاره یو دریځ ونیسو. موږ یوازې لوبه کول غوښتل او بریا زموږ ځواب وو. پاکستاني لوبډلې دا چلند د کرکټ د دودیزو اصولو خلاف بللې او د کرکټ بورډ مشر محسن نقوي په دې اړه د کرکټ نړیوالې شورا ته رسمي شکایت کړی دی، خو هند دا پریکړه د سیاسي او ملي حساسیتونو یوه برخه یاده کړې ده.